دا خو مړ یو اتیا ځله ووایه دا مخکې شعر دی ښه هغه سړی جاړي زما د جنازې مخې ته هغه سړی جاړي زما د جنازې مخې ته چا چې وجلی یم د خپلې دروازې مخې ته او د بعضې خلکو په خبرو باندې مه تېروځه شوکه اکثر خلک کوي دا دیرې مخې ته بلکل یار او زلمیه راشه که د خپلو بریتو زور دی ګورې پلار دې په ټیټو سترګو ناست دی د جرګې مخې ته او چې ته خوشحاله یې زما خفګان په تو پوله چې ته خوشحاله یې زما خفګان په تو پوله هر یو نقصان مې قبول ستا د پیدې مخې ته او په محفلونو کې غلط نه شي زموږ په خندا مونږ اکثر سلګې وښو د آینې مخې ته بلکل یار عاجز سړی یم چاته بد په زړه کې نه ساتمه هر یو انسان مې د بخلې د کعبې مخې ته ډېر ښه دی یار عاجزه مالدار شه چې ورک شوي رشته دار دې را پیدا شي د لرې لرې خپل د مور و پلار دې را پیدا شي او غریبي نن څوک غل در باندې نه بوزي تاڼې ته غریبي نن څوک غل در باندې نه بوزي تاڼې ته مالدار شه چې په کور کې واک اختیار دې را پیدا شي غریبي کور دې شته دی لیکن لار دې د کور نشته مالدار شه چې څلور طرف ته لار دې را پیدا شي نو دا مې بیا بل ویل منیجر شه دا غریب ډېر سپېره نه دی بالکل بېشکه سپېرې بالکل خپلې معصومې شان سحرې ته جاړي څوک زما شان آینې ته جاړي دا خو په ژوند باندې چا نه پېژنده ولې یې خلک جنازې ته جاړي دا خو په ژوند باندې چا نه پېژنده ولې یې خلک جنازې ته جاړي او تاسو له کومو خلکو امن غواړئ هغوی خو خپله امریکې ته جاړي تاسو له کومو خلکو امن غواړئ خپله امریکې ته هغوی خو خپله امریکې ته جاړي او د حقیقت نه خلک مخ اړوي دلته کې خلک ډرامې ته جاړي څو به له بریتو قربانېږي نت کې پېغلې به څو پورې جرګې ته جاړي دا بیا ووایه څو به له بریتو قربانېږي نت کې پېغلې به څو پورې جرګې ته جاړي غربت وخلې ستا بېوسه عاجز د لرګي ماتې دروازې ته جاړي ډېر ښه دی یاره دا خو یو اتیا ځله ووایه دی ته شرم نه ورکوي ووایه خپل عادتونه سم که خپل دین او ایمان سم که پروازه ټول د دنیا سمه ده خو ځان سم که غریبي ورکه شه بس دې کې زندګي تېره شوه چې خان رخصت که او حاجي صاحب ته بوټان سم که او مرګه وشو نیمه لاره کې پرېښودمه همداسې ښه یم ما ته چا ویل چې ډمان سم که